ما وختي یو خبر وکړه چې دا داسې یو آرټیست چې خلک وایي او دا پلانې آرټیست په سل کاله پس پیدا کېږي داسې او بس جهانګیر یو ځل راغلی دنیا ته زما په خیال چې بل نشي راغلی ملګری آخر ملګری وي شل کاله بعد ورسره جهانګیر جانی علمزی مجاهد سره ملاقات وشو. دغه ډرامې به تاسو ته یاد وي د پی ټي وي یو دور و چې موږ به واړه وو د دغو ډرامو په انتظار بو. اوس جهانګیر جانی چې کله دوبۍ له ورغلو نو علمزی مجاهد هم ورته راغلو. شل کاله بعد د دې دواړو ملاقات وشو. ویډیو ډیره امپورټنټ ویډیو دی، تر اخره را سره وګورئ. ویډیو در سره لایک کې، چینل در سره لازماً سبسکرایب کې. قدرمنو دوستانو، شل کاله بعد علمزی مجاهد خپل خواږه زوړ ملګری جهانګیر جانی سره ملاقات وشو. تقریبا شل کاله بعد دوی خپلو کې ملاقات وشو. 2003 نه وروسته چې کله علمزی مجاهد بار ملته لاړو، دلته ورته څه داسې مسالې راغلې چې د هغې په وجه پاکستان یې پرېښوستو، بار ته لاړو. نو بیا هغې نه وروسته جهانګیر سره یې چېرته هم ملاقات نه و شوی. دا په ړومبي ځل شل کاله بعد په دوبۍ کې ورسره علمزی مجاهد ملاقات وکړو. تاسو به د ویډیو کې کتلی وي چې یو بل ته جړه هم کړې دی، ولې د ډېر ټایم نه یو بل سره بې رابطه کېده، خو چېرته ملاقات نه و شوی. دی په ړومبي ځل د دوی ملاقات وشو، کوم چې په سوشل میډیا باندې هم ډېر زیات وایرل دی.